بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. دا زموږ سره د MySQL اومه ویډیو ده او په دې ویډیو کې به موږ تاسو په کانسټنټ باندې خبرې کوو چې کانسټنټ څه شی دی او کانسټنټ څه ته ویل کېږي او د څه لپاره موږ تاسو په MySQL کې یوز کوو، استفاده کوو. نو په دې باندې به خبرې کوو. راځو اول په دې باندې ځان پوه کوو چې what is constants. constants څه شی دی؟ constants څه ته ویل کېږي؟ که یو څوک تاسو نه په امتحان کې انټرویو کې یو ځای کې پوښتنه وکړي چې constant څه شی دی، نو تاسو ورته ویلی شئ in MySQL a constant is a rule you set on a tables, columns or group of columns to control the type of data that can be stored there. دا یوازې په MySQL کې نه بلکې څومره ډیبیمسونه دي، که هغه تاسو اوریکل دی که MySQL دی، کمدارنګې تاسو سره SQL سرور دی که MS Access دی، که هر یو په ټولو کې چې دی د کانسټنټس دغه کنسپټ ټولو کې یو دی. صحیح ده؟ نو کانسټنټس چې بیا یو رولز دي کوم چې موږ تاسو څه کوو، سیټ کوو د یو ټیبل په کالم باندې یا په یو کالم یا ملټي کالمز باندې موږ څه کوو، دا سیټ کوو. دا موږ د څه دپاره سیټ کوو؟ ولې په یو کالم په ټیبل باندې سیټ کوو؟ دا د دې دپاره چې تر څو موږ دا څه کو کنټرول کو، څه شي کنټرول کو، په هغه ټیبل کې څه رقم ډیټا سټور شي، ذخیره شي. لکه مثلا تاسو سره یو ټیبل دی، په هغه ټیبل کې دی څنګه ډیټا په دې کې سټور شي، ذخیره شي، نو د دغې ډیټا د کنټرولز دپاره موږ کانسټنټس وایو. دا کانسټنټ د یو ټیبل لپاره داسې دی لکه سیکیورټي ګارډ، لکه څنګه چې زموږ سره په یو ارګنایزیشن کې یو سیکیورټي ګارډ وي، هغه ته ویل کېږي چې اتورایز کسان چې دي نو هغه ته اجازه ورکوه چې نن ارګنایزیشن ته راشي، او کوم چې اتورایز نه دي هغوی ته اجازه مه ورکوه. نو دلته په ټیبل کې هم دقه شانتې دا کانسټنټ چې دي په یو ټیبل کې د سیکیورټي ګارډ رولز لري، یعنې دا د یو ګارډز رول لري. دته دی چې کله هغه ډیټا چې ټیبل ته راځي دی چې کوي ګوري چې آیا دا ډیټا ویلیډ ده که نه. که دغه ډیټا ویلیډ وي نو دا څه کوي، دا ټیبل ته پرېږدي، او که چې ویلیډ نه وي نو دی ورته اجازه نه ورکوي چې په هغه ټیبل کې څه شي، دا سټور شي، ذخیره شي. نو MySQL کې کانسټنټ زموږ سره کوم کوم دي، نو دلته ما تاسو ته لیست کړي دي چې په هغې کې یو زموږ سره ناټ نل دی، همدارنګه یونیک دی، ډیفالټ دی، چیک دی، فورین کی ده، پرایمري کی ده. نو دغه شپږ دانې دي زموږ سره کانسټنټ چې وي. نو موږ تاسو خو دا ټول نه وي، دغه اولني څلور وختونه وایو چې ناټ نل، یونیک او ډیفالټ او چیک باندې به خبرې کوو. دا زموږ سره یو ټیبل دی چې دغه ټیبل چې دی په دې کې ډیټا سټور شوې ده، خو دا بدون له کانسټنټ نه ده. یعنې دلته تاسو وګورئ دغه آی ډي چې ده، په دې آی ډي کې دې ځای کې یو آی ډي مس ده. ګوره دلته آی ډي ده 1 2، بیا دلته بیخي نشته او بیا لاندې 3 او 4 لیکل شوی دی. همدارنګه دې ځای کې وګورئ جنډر ته راشو، په جنډر کې دلته یو سټوډنټ دی، فرض کړه زموږ سره سټوډنټ ټیبل دی، نو د نوري په نوم باندې کوم سټوډنټ چې دی د ده آی ډي شته، نور ډیټا لري، خو جنډر چې دی دلته نه دی لیکل شوی چې د جنډر څه شی دی، میل دی، فیمیل دی، څه شی دی، نو دا ورته دلته نه دی ذکر شوي. نو دا اوس وګوره دا خالي دی. نو کانسټنټ کار دا دی چې دی بیا دغه شانتې نه پرېږدي چې باید یو کس مطلب کوم څه چې مهم وي، لکه اوس مثلا جنډر ډېر مهم دی چې په دا موږ ته باید په دې باندې پوه شو چې مطلب د دې کس جنډر څه شی دی، دلته هېڅ نه دی لیکلی. همدارنګه آی ډي مهمه ده. صحیح ده؟ فرض کړه دا زموږ سره یو سټوډنټ ټیبل دی، نو آیا سټوډنټ چې دی که چېرته هغه یو آی ډي ونه لري، یا مثلا یو امپلای دی نو هغه آی ډي ونه لري، نو دا چېرته کېږي؟ صحیح ده؟ نو آی ډي باید ورته اساین شي، ځکه په یو نوم باندې څو کسان امکان لري چې وي، نو دلته کې آی ډي ضروري ده. همدارنګه دلته اوس وګورئ، دلته موږ ورته لیکو چې د آی ډي چې ده دا باید ناټ نل وي. مطلب نل مطلب خالي، یعنې دا باید خالي ونه اوسېږي. دلته بیا موږ ورته لیکو ناټ نل، دا باید خالي ونه اوسېږي، دا باید خالي ونه اوسېږي. یعنې کوم څه چې مهم وي موږ ورته وایو چې دا باید زموږ سره خالي نه وي، دا باید څوک بلینک پرې نه وي. همدارنګه دا ایج ته چېرې تاسو وګورئ، ګوره ایج دلته کې یو سټوډنټ دی، د هغه ایج 14 دی. نو دغه شان تاسو دلته ورته رولز هم سیټ کولی شي. موږ ورته ویلی شو چې دغه کالم چې دی دا ماته چیک کړه په دې کې چې دلته چې کله انټري کېږي نو د هغه کس ایج چې دی هغه باید یا 13 وي یا د 13 نه زیات وي. که چېرته 13 وي یا د 13 نه زیات وي نو اجازه ورته ورکړه چې په دې ټیبل کې دغه ډیټا سټور شي، او که چېرته د 13 نه کم وي نو بیا ورته اجازه مه ورکړه. تاسو ورته بیا لیمیټ هم کېښودلی شئ چې مثلا زه ورته وایم چې یا باید 18 وي یا د 18 مثلا د 450 د دې په مینس کې، هغه بیا وروسته موږ په هغې باندې خبرې کوو. بیا همدارنګه تا وګورئ دلته کې
یونیک وی باید مثلا فون نمبر یا ایمیل ایڈریس دا باید یونیک وي. لکه دلته اوس وګورئ موبایل نمبر چې دی دا وګورئ دلته کې دوه کسانو چې دی ریپیټ راغلی دی صحیح ده نو دا باید ریپیټ ونه اوسېږي. موبایل نمبر باید یونیک وي. هر یو کس چې دی موبایل نمبر شو دا آی ډي شوه دا باید څه وي دا باید یونیک وي. ایمیل ایډریس دا باید یونیک وي د یو کس. همدارنګې دلته اوس وګورئ دلته مونږ دغه آی ډي چې دا هم باید څه وي یونیک وي. او بل دلته دا سیټي تاسو وګورئ په دې سیټي کې چې دی بعضې وخت کې مثلا کوم کالم چې مونږ پوهېږو چې دا مثلا سیټي کالم دی په دې کې چې کوم ویلیو ډېرې راځي هغه مونږ ډیفالټ سیټ کوو. لکه مثلا زه ورته وایم که چېرته ما کوم کالم کې انټري ونه کړه او هغه ما خالي پرېښود نو څه کار کوه د هغه دپاره هغه یعنې هغه دلته اوس وګوره کابل ما خالي پرېښی دی یعنې مطلب کابل ته ما دلته که هېڅ ونه لیکل نو ته څه کار کوه دې ته ډیفالټ ویلیو ورته کابل سیټ کوه سوري دغه سیټي کالم که ما انټري ونه کړله نو ډیفالټ ورته څه کوه ډیفالټ ورته کابل سیټ کوه. نو ډایرکټ ټیبل چې موږ جوړوو هغې نه مخکې یو ځل بیا تاسو ته به دغه ناټنل یونیک دغه درته یو ځل بیا وایم ګورئ دغه څلور کانسټنټ باندې موږ خبرې کوو. نو اول زموږ سره چې دی ناټنل دی. ناټنل څه کار کوي؟ ناټنل چې دی ویلیو کن ناټ بي امپټي دی نه پرېږدي چې دغه کالم کې مطلب کوم ویلیوګانې چې موږ په دغه ټیبل کې سټور کوو چې دې کالم کې مطلب دا خالي راشي یعنې ویلیو باید پکې وي یعنې مطلب دا تاسو دغه کالم امپټي نشئ پرېښودلی. یونیک څه معنا؟ یونیک must be different for every row. مطلب یونیک مطلب دا دی چې د هر رو دپاره باید یو یونیک وي. یونیک مطلب یعنې یو شی باید ونه اوسېږي یعنې فرض کړه آی ډي د فرض کړه یو امپلایي آی ډي لري 519 نو بل کس امکان نه لري چې 519 آی ډي ورته اساین شي. یا فرض کړه ایمیل دی یو کس ایمیل لري نو باید ایمیل چې دی هغه باید ډیفرنٹ وي صحیح ده. بل ډیپارټ څه شی ډیپارټمنټ لکه څنګه چې خبره وکړه یعنې مثلا فرض کړه یو کالم دی او دې کالم کې زموږ سره یعنې زه وایم چې دلته مثلا سټوډنټس دي فرض کړه سټوډنټ ټیبل دی زه وایم چې زیاتره سټوډنټس چې راځي هغه د مثلا له دغې علاقې نه راځي فرض کړه کابل نه راځي یا فرض کړه مثلا هر کالم چې تاسو دغه شانته ورته اخلئ نو یا مثلا تاسو جنډر ته هم دا اخیستی شئ که مونږ چاته مطلب جنډر اساین نه کړو نو ډیفالټ د مونږ سره څه کوي ډیفالټ د مونږ سره میل اخلي. او چیک چې دی لکه څنګه مې تاسو ته ویلي دي تاسو یو سپیسیفیک کنډیشن ورکوی شئ چې مثلا لکه فرض کړه مثلا ایج زه ورته وایم چې دا دې کالم کې دی داسې ډیټا سټور کېږي چې د هغې مثلا ورته وایم چې د 18 نه دی یا 18 وي یا د 18 نه زیات وي نو داسې تاسو ورته اساین کوی شئ. او ګوینګ کې پرایمري کې باندې انشاءالله بیا موږ څه په تفصیل باندې خبرې کوو. نو دغه زموږ سره ټیبل دی فرض کړه دا ټیبل د دې دغه کنسټنټس تاسو سیټ کوئ هغه به دا سیټ کوئ ګورئ دلته به تاسو اول ټیبل جوړوئ کریټ ټیبل د تاسو یو نوم ورکوئ د هغې نه بعد به دلته اوس مثلا ما آی ډي اخیستی نیم دی ایج دی جنډر دی فون دی او سیټي ده همدغه ټیبل کوم چې تاسو ته وښود همدغه ټیبل دی صحیح ده. دلته اوس وګورئ دې کې آی ډي ده نو آی ډي چې دلته تاسو آی ډي ته تاسو ولیکئ چې آی ان ټي او ناټ نل هم به ورته ناټ نل لیکئ هم به یونیک لیکئ. که چیرې تاسو ورته یونیک ونه لیکئ او ناټ نل ولیکئ دې مطلب دا دی چې دا باید خالی ونه اوسېږي خو تکراري راتلی شي. مثلا امکان لري چې یو شاګرد ته مثلا دا سټوډنټ ټیبل دی فرض کړه هغه ته ډبل آی ډي مطلب ډوپلیکیټ هم راتلی شي فرض کړه یو کس ته 10 اساین کو بل ته 10 اساین کوی شي نو دا بیا زموږ سره مشکل جوړېږي صحیح ده. نو دلته یونیک به هم سره لیکئ او ناټ نل به هم سره لیکئ. نیم چې دی نیم وګورئ اوس نیم ډېر مهم دی داسې نه چې مثلا یو امپلای چې هغه بې نومه واوسېږي بې نومه باید ونه اوسېږي نو ناټ نل تاسو ورته دلته یوز کولی شئ. ایج چې دی ایج باید داسې ونه اوسېږي چې د یو کس ایج هېڅ معلوم نه وي نو دلته تاسو ورته ویلی شئ ناټ نل دا باید خالي هم ونه اوسېږي او بل شرط دا دی چې ایج باید 18 وي او 18 نه زیات وي. جنډر چې دلته ورته ولیکل جنډر چې دی هغه باید څه وي جنډر هم باید هغه باید د مطلب خالي نه وي. دا ډیټا ټایپ باندې مې ځکه خبرې ونه کړې ډیټا ټایپ باندې خو موږ تاسو مخکې تفصیل سره خبرې کړې. فون چې دی موبایل نمبر نو دلته تاسو ورته لیکلي چې دا ناټ نل یعنې مطلب دا تاسو ورته لیکلی چې موبایل نمبر هم داسې باید سټوډنټ ونه اوسېږي یا داسې امپلای باید ونه اوسېږي چې د هغه موبایل نمبر ونه لري. موبایل نمبر ضروري دی او بل یونیک هم باید واوسېږي. سیټي چې دی دا هم باید ناټ نل مطلب خالي نشي پرېښودلی او سوري ناټ نل مطلب که دلته تاسو ناټ نل ورته لیکلی بیا ډیفالټ کابل لیکه دې مطلب دا دی که دا خالي هم تاسو پرېښودلی شئ خو ډیفالټ بیا خپل څه اخلي ډیفالټ کابل اخلي. نو دلته کې ډیفالټ مطلب دا دی که ډیفالټ تاسو ونه لیکئ بیا ضروري دی چې دلته به تاسو ویلیو اچوئ. ناټ نل یعنې دا خالي نشي اوسېدلی ځکه خالي نه که تاسو خالي پرېږدئ بیا هم کابل اخلي خو فرض کړه جنډر تاسو خالي نشئ پرېښودلی که خالي پرېږدئ تاسو ته ایرر درکوي. سیټي
دلته کې چې تاسو ورته ناټ نه لیکل بیا هم تاسو خالی پر خودل شي ځکه چې تاسو مخه ته ورته لیکلي دي ډیفالت کابل چې ډیفالت کابل واخلي چې ته چا مونږ کوم ویډیو وتا ساين نه کړل دا کالم کې نو ډیفالت کابل واخلي نو راځو پریکټیکل کار ته څنګه راټیبل جوړیږي اول به تاسو زم اوپن کړئ اپاچی او مای سیکوال به ان کړئ هغه نه بعد چې دا مو ان کړ نو را بچي دا مای سیکوال ور بنچ په اوپن کړئ او کوم کنیکشن چې تاسو جوړ کړی دی په هغه باندې به کلیک وکړئ اوس دلته یو زبردست کار وکړم ضرورت مې چې کریټ ډیټابیس اول به ډیټابیس جوړ کړم ډیټابیس ما جوړ کړ سراج پر باندې فرق نه کوي هغه مخکینی ډیټابیسونو کې هم تاسو کار کولای شئ لکه تاسو سټوډنټ ټیبل مخکې کار کړئ هغه کې هم تاسو کار کوئ شئ مشکل نشته خو یو بل ډیټابیس جوړوم ډیټابیس مې جوړ کړ هغه نه بعد دا ډیټابیس چې دا کوم دا یوز کوم هم ضرورت چې یوز کا دلته کله تاسو ریفریش کړئ دا وګورئ چې کوم سره ډیټابیس نشته که زه دا ریفریش کړم نو دا وګورئ سراج پر باندې موږ سره ډیټابیس راغی دلته ضرورت چې یوز کا سراج نو دا مې انتخاب کړ دا غي نه بعد ضرورت لیکم چې اوس ګورئ اوس موږ تاسو څه کوو ټیبل جوړو ټیبل چې جوړو دا غي د لپاره موږ کار کوو ضرورت لیکو چې کریټ کا क्रिएट का से क्रिएट का मतलब टेबल से क्रिएट कोई टेबल है संग तो क्रिएट का डेटाबेस डेटाबेस फिल दो टेबल नो टेबल टेबल ची क्रिएट कोई टेबल तसनु वर्क कोई पर कमा ईएमपी लिखो हर नुम ची तास वर्क कोई फर्क ने कभी सही ना दलते में ईएमपी लिखो और दागे ना बाद دا غیرت چې درکې ګور دی کې سیمیکولن تاسو ته لیکل سي دا چې واچو دا غیرت به تاسو ختم شي او دلته څه کړه چې د تاسو کالمونه نه لري اخلي نو د زور لیکم چې آی ډي او آی ډي چې آی ټي دی اوسېږي او بل ضرورت وایم چې ناٹ نل ټي وي او یو یونیک ورته لیکم یونیک په دې خاطر باندې چې مطلب باید یونیک وي یعنی د کزو ته دلته ناٹ نل لیکم یونیک ونه لیکم دې مطلب بیا تکرار ام آی ډي راتلل شي چې هغه मतलब कॉन्स्टेंट्स बदलते की पैदा ना शो मतलब देखो कि बया डुप्लीकेट वैल्यू डबल मतलब डुप्लीकेट असाइन की है ना नो खादल तो नेम लिखो नेम वार चार डेटा टाइप اولنی دوه حرف درې حرف اول کې خبره د سر راځي صحیح ده خاطر ته سمرا پورې واخلي فرض کړه ما ټول کل 50 دې ته اوس لیکم چې ناٹ نوم باید سوي هغه باید خالی نو سیږي کاما چول ضروری دي کاما ونه چې بدلتا ایرر درکې دا غي نه بعد مې دلته ایج واخسته او ایج بدلته فرق نه دی واړو غټ تاسو اخلي او ایج مې ورته لیکم چې دا باید زموږ سره شوی ناٹ نل وي دلته اوس ناٹ نل او دلته ورته چې چیک کا دلته پرانتیز قوسونو کې دنه نه بدل تاسو ټول کې چې ایج د کالم دلته کالم تم جسنو ماخسته اول ته ټول کې چې ایج باید لوی وي مساوي وي د 13 صحیح یعنی مطلب د سینې چې ایج باید یعنی 14 12 13 13 نه کم ایج نشي اخستل بل دلته ورته کوم چې جندر او جندر دلته ورته جندر مې وارچار واخیسته वाचर او د جندر میں فرض ټیک ولیکو دلته ورته لیکم جندر باید ناٹ نل وی ناٹ نل او بل څه ضروری دی فون نمبر شو سی ټی فون نمبر په پاتشول سی فون نمبر ضرورت لیکم واچر ډبل واخلما فرض کړ پارس پیدل تاسو مرچ تاسو اخلي فون نمبر ضرورت لیکم چې ناٹ نل باید وسیږي دیتا یونیک لیکم مزاق چې تاسو لیکي نه لیکي مو لیکل چې فون نمبر باید یونیک وي ایمیل ایډریس هم تاسو کولای شئ چې ایمیل ایډریس هم واخلئ خو اب دومره پوره دي دلته زه سی ټي اخلم او سی ټي لیکم چې واچار او واچار دلته مې ورته لیکل چې سی ټي واچار دا مې واخیستل 15 صحیح ده 15 دلته لیکم چې ناٹ نل او ډیفالت دسه واخلي دلته ورته لیکم چې डिफॉल्ट ओके और डिफॉल्ट زمون سره سوي डिफॉल्ट تاسو لیکي ګورئ سپیس پاور کې سنگل کوټ او دلته یو کاما ضرورت نشته ځکه اخیره کې چې کامه ته نشته تاسو डिफॉल्ट ورته کې فرض کړه کابل دا چې مرته لیکو ها دې کې په اخر کې دلته کاما ضروری نشته مطلب ضرورت نشته واخلئ چې فرض کړه تاسو لاندې ایمیل یا بل څه تاسو نورم سارت کول غواړئ دا واخلئ چې نو بالکل کالم ناٹ کوي ضرورت نشته صحیح ده دا به انتخاب کړئ داسې ځکه انتخاب کړئ چې بر تاسو سره نور لینم پراته دي نو دا به تاسو انتخاب کړئ د ایگزیکیوټ ورته وایي څنګه د ایگزیکیوټ ویلي نو هغه نه بعد به تاسو اوس دا پیج ریفریش کړئ
څنګه ریفریش کې دا وګورئ تاسو سره ټیبل جوړ شو EMP په نوم باندې ټیبل تاسو سره دا کریټ شو دلته کې زه راځم او د ټیبل مخ د چا آیکن دی باندې کلیک کوم نو دا وګورئ زموږ سره دا را اوس که تاسو دې کې انټری کول غواړئ زه درته یو ریکارډ اډ کوم نو هم دغه شانتي نور اډ کېږي دلته انسرټ انټو ټیبل نوم چې دی ټیبل نوم د EMP دا چې ولیکو دا غینه بعد اوس ګورئ دلته حادثه کې inserted into EMP او دلته تاسو دا کالمونه چې دي چې زموږ سره کالمونه نمونه لیکي کنه لیکي کالمونه نمونه کنه لیکي هم کالمونه نمونه کنه لیکي یا هم لیکي دا ډایرکټ دلته ریلیز لیکي صحیح ده ریلیز کچې ته تاسو کالمونه نمونه لیکي هم خبره ده او کالمونه نمونه کچې اوس خو ماته دا معلوم دي ID نیم ټایپ ایج جندر فون سیټي کچې تاسو ته معلوم نه وي تاسو کولای شئ ولیکئ خو ماته معلوم دي په خاطر باندې نه لیکم هغه نه بعد تاسو دلته اوس راشئ دلته ID ورته ولیکئ فرض کړئ دلته مو ولیکلا یو او نیم بدل تاسو واخلئ نیم چې فرض کړئ مو ولیکو علي خان بعد دلته زموږ سره جندر دی ایج دی سوري نو ایج بدل ته ورته ولیکم شل دا غینه بعد زموږ سره جندر دی نو جندر بدل ته ورته ولیکم علي خان زموږ سره میل دی میل می واچو او فون نمبر دی فون نمبر بدل ته ولیکم 0 8 پر دې کلو پاتو چې مشکل تاسو خپل موبایل نمبر ته ځم ولیکو دا غینه بعد سیټي چې دی بدل ولیکم بغلان او دا ز ایکسکیوټ کوم هغه نه بعد دلته کې سلیکټ آل فرام داخله نو دا وګورئ زموږ سره دلته کې ریکارډر اضافه شو زه پیج لږ داسې بار وړم چې تاسو دلته زه اوس یو دا رائټ کلیک او دا کلیر کوم او دلته زه یو ایرر جوړوم چې تر څو تاسو ته معلوم شي دلته یو دا اول زه دا پاکوم دا مې پاک زه دلته هغه نه کوم یعنی مطلب دلته سیټي چې ما یې سوانه خسته مونږ تاسو ډیفالت شی سیټ کړل دلته که زه راشم ګورئ چې مونږ تاسو ډیفالت دلته ورته ویلي دي چې کابل ډیفالت مونږ ورته ویلي چې کابل واخله صحیح ده زه څه کار کوم هیڅ مې کالم انتخاب نه کړ هغه نه بعد ګورئ زه ایگزیکیوټ باندې کلیک کوم لاندې مونږ ته ایرر راکړي ګورئ دلته کالم چې دی دې کې مونږ ورته ونه لیکه صحیح ده نو دې کې مونږ ته اوس ایرر راکړي دا ولې دا ځکه چې دلته تاسو کالم دي چې ګورئ کالم کاونټ ډز ناٹ می لکه دلته چې کالمونه تعداد چې دی هغه تاسو سره یو شی نه دی دا تاسو د انتخاب کوي ګورئ دې کې اوس سیټي د تاسو سره اوس دلته د کالمونو دا ټول تاسو اوس لیکئ صحیح ده په صورت کې نو دلته زه څه کار کوم دې کې به تاسو ورته ولیکئ چې اول زموږ سره یعنی دې کې زموږ سره ID ده دلته به تاسو ورته ولیکئ چې ID name age number gender number food बस हम दो मरता फोन स्पेलिंग ओके उस दिन की मां सिटी ونه لیکلا सिटी ونه لیکلا هیڅ مشکل نشته ما تاسو ته وخت ویلې د کالمونو نمونه موږ هغه صورت کې د کالمونو نمونه نه لیکو چې کله تاسو ته د دې هغه ټول معلوم وي چې کله تاسو کالمونو نمونه نه لیکئ بیا به تاسو دلته کالمونو نمونه که چېرته نه لیکئ بیا به ټولو ته هغه مطلب ټولو ته ملي ورکوئ ګوره تاسو انتخابومه دلته کې ما سیټي ونه لیکله او سیټ ته ملي ورنه کړه خادا ډوپلیکیټ د صحیح ده ایرر ولې درکې ګوره ښه زما فکر نه خو چې ایرر یې راکړه ګوره ډوپلیکیټ انټري یو چې دی وای دا الریډي دا شته دا ID کې اساین شوی دی زه دا انتخاب کوم دا وګورئ دې کې دا شته او دې کې ماته ایرر ما چې دا ډوپلیکیټ یعنی مطلب یو بیا نشي راتلو په تیر ویډیو کې ما تاسو ته کار وکړو چې اته ګوره ما 3 پیری واخیسته نو دې ته وایم او نوم زه چینج کوم نوم زه دې کې لیکم چې فرض کړه غلام واخیسته او دلته کې دا 23 واخیسته دا میل له فون نمبر هم چینج کوم صحیح کله تر شو فون نمبر ما دلته ورته ویلي فون نمبر ناٹ نل یونیک مې ورته ویلي ګورئ اوس ما ته په موبایل نمبر کې ډر راکړي ایکسکیوټ کړه وګورئ وای فون نمبر یو سولاتار شپږ د سلوسی پر وش په دا فون نمبر چی دی دام زموږ سره ډوپلیکیټ دی نو دا زه چینج کوم صرف دې ذکر اعظم او دغه اولینی درین سي چینج کوم صحیح ده
یو دوه درې دا مې داسې واخیست. د هغې نه بعد دا تاسو انتخاب کړئ. اوس هېڅ مشکل نشته، دا تاسو سره کار کوي. ګورئ ایکسکیوټ کړئ، دا وګورئ تاسو سره یو رو اضافه شو. دا مې انتخاب کړم او رن کړم. ما دلته مرحلات دلته کې ما ورته ویلي دي چې سیټي کوم ځای دی، کابل یا بغلان یا مثلا لوګر څه هېڅ هم ورته نه دي ویلي. ډیفالټ خپله کابل اخلي. ګورئ دا ګورئ کابل یې واخیست. ولې؟ ځکه دې ځای کې موږ ورته لیکلي که چېرته ما سیټي چاته اساین نه کړه، ډیفالټ څه کوو، ډیفالټ ته کابل اخله. نو دغه طریقې سره دا کار کوي. نو دا اوس موږ سره کانسټنټس. نو بل تاسو که چېرته ملټي ریکارډ اډ کوئ، دا به زه لږ لاندې راوړم. ملټي ریکارډ هم په همدې طریقې سره اډ کېږي. ګورئ یو ملټي ریکارډ هم اډ کوم، کاپي اخلم او دلته مې کامه واچوله. هغې نه بعد مې دا انټري یو 3 ریکارډ اخلم، بس دا پوره دي. اوس دوه خو زموږ سره شته دی، 3 4 دا مې 5 کړه. دا نوم زه چینج کوم. نوم زه دلته لیکم فرض کا رحمت مې واخیستو، لاندې دلته زه لیکم سراج او دلته زه لیکم فرض کا تاسو کوئی فرق نه کوي نومونه. دې ته مې 35 ولیکو، دې ته 24 لیکم او دې ته 14 لیکم. ګوره اوس مونږ ته ایرر راکوي. موبایل نمبر چې دی دا موبایل نمبر شو او د دې کس موبایل نمبر دا شو فرض او تاسو بیا کولی شئ صحیح منظم موبایل نمبرونه ورته ولیکئ. دا شو. اوس دا ګورئ دا مونږ ته اوس بیا یو ایرر راکوي. ایرر به دا راکوي چې مونږ ته وایي چې ایج باید مونږ ورته لیکلي دي ځکه چې مونږ ورته ویلي چې ایج باید څه وي. ایج چې دی هغه 18 یا د 18 نه زیات وي. ایکزیکیوټ دا وګورئ دلته لیکي ایج فیل دی، صحیح ده. او بل سیرا دلته کې شی لیکلي دي سیراج ډاټ ام پی. سیراج په نوم باندې کوم ډیټابیس چې دی او په هغې کې ام پی ټیبل چې دی او په هغې کې دغه ایج دپاره چې کوم تاسو ویسه اساین کړي دا صحیح نه دی، صحیح ده. نو څه کار کوو دې ځای کې به زه ورته اوس 18 ووایم. 18 مې کړه، دا یې زه انتخابوم، ایکزیکیوټ ورته وایم. دا وګورئ زموږ سره دا وګورئ 3 روګانې اضافه شولې، یعنې 3 ریکارډ او ډوپلیکیټ 0 او وارننګ 0 هېڅ نشته. دا زه انتخابوم او ایکزیکیوټ ورته وایم. دا وګورئ زموږ سره 3 ریکارډونه دلته زموږ سره 3 ریکارډونه شې شول. 3 ریکارډونه زموږ سره دغه اخري 3 ریکارډونه چې دي دا زموږ سره اضافه شول. نو دا زموږ سره د نن ورځې درس کانسټنټ.